سلامونه. د آلمان نوی حکومت به له کډوالو سره څه ډول چلند وکړي؟ نوی ائتلافي حکومت به ځینو کډوالو ته د خوښۍ او ځینو ته هیښوونکي خبرونه ولري. افغانستان او سوریې ته په بیرته شړلو توافق شوی، خو قانوني بڼه به د حکومت تر جوړېدو او په پارلمان کې تر تصویب وروسته غوره کړي. د دایمي تابعیت اخیستل، آلمان ته له ننوتلو مخنیوی، د کورنیو د غړو بیا یوځای کېدل، خپلو هیوادونو ته بیرته شړل. دا هغه مهمې نقطې دي چې د CSU، CDU او SPD ګوندونو پرې په لومړنیو خبرو کې توافق کړی. د تابعیت قانون د دایمي اقامت په اخیستلو کې کډوال لپاره دا ښه خبره ده چې له 3 نیولې تر 5 کلونو موده کې به کډوال د آلمان پاسپورت او تابعیت ترلاسه کړي. معنا ده د تیر حکومت اصلاح شوی قانون به په خپل ځای پاتې کیږي او لاسوهنه به پکې نه کوي. دا د هغو کډوالو لپاره ښه خبر دی چې په آلماني ټولنه کې ښه مدغم شوي وي، له جرایمو ځان ساتلی وي او د کار کولو په سبب د حکومت او سوسیال د پیسو څخه ځان ساتلی وي. ردول یا بیرته شړل د حکومت جوړونکو نویو ګوندونو په مقدماتي خبرو کې دا له یو بل سره منلې ده چې د آلمان په پولو او هوایي ډګرونو کې پولیس لا زیات کړي ترڅو جرمني ته د کډوالو د داخلېدو مخه ونیسي. کوم مهاجر چې نیول کېږي آلمان ته د ننوتلو وړاندې به بیرته د همغه هیواد سره په همغږۍ له سرحدونو شړل کېږي ترڅو د غیر قانوني راتګ مخه ونیول شي. که څه هم د تیر حکومت په وروستیو کې په ځینو پولو د کډوالو د بیرته شړلو لپاره اقدامات کېدل، خو دا چاره د نوي حکومت له راتګ سره جدي او سرحدونه به د پخوا په پرتله تر سختې څارنې لاندې وي. د کورنۍ سره بیا یوځای کېدل، هغه کسان چې فرعي خوندیتوب ولري د کورنۍ د غړو د بیا پیوند چاره به د یوې مودې لپاره وځنډول شي. دا چې د فرعي خوندیتوب لرونکي کسان به څه ډول خپله کورنۍ آلمان ته وغواړي او څومره به امکان وي دا به په پارلمان کې له مصوبې وروسته په ډاګه شي. د کورنیو غړو د یوځای کېدو په اړه ځینو ګوندونه کلک دریځ لري او تاکید کوي هغه مهاجر چې فرعي خوندیتوب لري باید آلمان ته کورنۍ غړي رانشي او یا ترې د یو څه مودې لپاره وځنډول شي. بیرته ستنول یا خپلو هیوادونو ته شړل په جرمني کې وروستیو پیښو سیاسون او خلک اړ کړي چې د عامه امنیت د خوندیتوب لپاره لا ګړندي ګامونه واخلي. ګوندونو هوکړه کړې چې افغانستان او سوریې ته به کسان وشړي، هغه کسان چې مستحق دي. دوی وایي د ډیپورټ لومړۍ جوپې به د مجرمینو وي چې افغانستان او سوریې ته به وشړي. د جرمني څخه د شړلو کسانو په لیست کې به هغه کسان وي چې عامه امنیت ته ګواښ وي، مذهبي افراطیت خپروي او یا د بانف ادارې څخه منفي ځواب ترلاسه کړی وي. په مقدماتي خبرو کې دا هوکړه هم شوې چې نور به هغه افغانان په امتیازي ډول نه انتقالیږي چې ژوند له خطر سره مخ دی او له بدمرغه دا د افغانانو لپاره یو بد او خواشینونکی خبر دی. تر هغې وروسته چې د SPD په مشرۍ تیر حکومت تړنګ شو، د ټاکنو او کمپاینونو پر مهال زړه بوږنونکې پیښې وشوې چې د کډوالو لپاره یې سرخوږی او د حکومت په پالیسیو او د کډوالو اړوند سیاست کې لوی بدلون راوست. شاوخوا میاشت وروسته به آلمان کې یو نوی ائتلافي حکومت د همدغو دریو ګوندونو څخه جوړ شي چې د آلمان لپاره د یوې طلایي دورې د بیا پیل هیلې ښودل شوي. له هپي لایف سره له ژونده خوند واخلئ.